السلام علیکم دوستانو، زه یم سلام او تاسو ګورئ سلام فارمیسي یوټیوب چینل. دوستانو نن خبره کوو د کیپسولې ایسو 20 mg باره کښې. دا د چیست لپاره استعمالیږي، کمې فایدې لري او کم نقصانات لري او څنګه استعمالیږي. دوستانو که پوره معلومات کول غواړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که نوي دوستان یاست نو سلام فارمیسي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو زما سره کیپسولې ایسو 20 mg موجود دي. دا په هر میډیکل سټور کښې په اساني سره پیدا کیږي. دوستانو انډیکیشن یا استعمال د کیپسولې ایسو 20 mg دا د بدهضمۍ لپاره، د معدې د جوش لپاره، د معدې د زخم لپاره، د خواګرځي لپاره استعمالیږي، یعنې د معدې د هر قسم امراض لپاره استعمالیږي. دوستانو دا به یو کیپسول سهار او یو مخصن له خوراک څخه نیم ساعت مخته وخورئ. ساید افیکټس یا نقصانات د کیپسول چیز دي؟ قبض پیدا کوي، عملونه پیدا کوي، اشتها کموي، د نس درد پیدا کوي، د خولې خوند یا ذایقه خرابوي. کنټرا انډیکیشن یې چیست دي؟ یعنې په دغه وخت کې بیا نه استعمالوئ. دوستانو که چیرې تاسو ته د کیپسول ایسو له خوراک وروسته د سالنډۍ تکلیف پیدا سي یا بدن خارش پیدا سي یا نور داسې حساسیت سره پیدا سي نو په دغه وخت کې به کیپسول نه استعمالوئ. دوستانو امید کوم چې دا لنډه ویډیو به ستاسو خوښ شوې وي. د ټول دوستانو څخه درخواست دی چې سلام فارمیسي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ.